اولنی ذکر تر ټولو مهم ذکر هغه زه تاسو ته وایم. هغه ذکر دا ده: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله څه معنی؟ سبحان الله مطلب دا ده چې پاکی د الله لره. الله جل جلاله پاک ده له هر عیب له هر نقصان نه. والحمد لله څه معنی؟ ټول ثنا صفتونه دا د الله جل جلاله لپاره دي. ولا اله الا الله څه معنی؟ د دې معنی دا ده چې یوازې او یوازې د عبادت حقدار هغه الله ده. والله اکبر، الله جل جلاله دا څه چې ما وویلې د الله جل جلاله مې له هر عیب نه پاک، بیا مې ټول ثنا او صفت الله ته ثابت کړل. بیا مې دا وویلې چې الله جل جلاله یوازینی د عبادت لایق ده. له دې نه وروسته والله اکبر معنا د الله جل جلاله دا څومره ستاینه چې ما وکړه، له دې نه هم الله پورته ده. څومره لویه کلمه ده. په دې اړه باندې ډېر زیات احادیث راغلي دي. یو درې دانې تاسو ته زه بیانوم. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي: احب الکلام الی الله تعالی اربع. و تر ټولو خوښ کلام، تر ټولو خوښ ذکر الله جل جلاله ته هغه څلور کلمې دي. کومې؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا د نبی علیه الصلاة والسلام وینا ده. ما تاسو ته په اولنۍ ویډیو کې وویل چې موږ تاسو ته کمزورې خبرې نه کوو. په میډیا کې ډېرې خبرې پخچېږي او خلک یې خپروي، نو لیکن څوک په اعتبار نشي کولی. کومې خبرې چې موږ تاسو ته کوو الحمدلله دا دقیقې خبرې دي، رښتیا خبرې دي او صحیح خبرې دي. 100% صحیح ده. 100% تاسو په دې باندې اعتماد او باور کولی شئ. دا د نبی علیه الصلاة والسلام خبره ده. وایي الله جل جلاله ته تر ټولو خوښ کلمې هغه دغه څلور کلمې دي. په یو بل حدیث کې هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، وایي کله چې زه دا څلور کلمې ووایم که نه، دا ما ته د ټولې دنیا نه غوره دي. دا څلور کلمې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه په ټوله دنیا نه ورکوم. په کومه ورځ چې زه دا کلمې ووایم د ټولې دنیا نه ما ته دا کلمې غوره دي. یو بل ډېر ناشنا حدیث کې هم نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث د دې ذکر فضیلت بیان کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، وایي کله چې زه د معراج په شپه باندې لاړم، صحیح شوه، آسمانونو طرف ته د معراج په سفر باندې کله چې زه لاړم، نو د ابراهیم علیه السلام د هغه ستر پیغمبر سره چې دا کعبه یې جوړه کړې ده، د هغه سره زما ملاقات وشو. وایي هغه راته وویل چې یا محمد اقرئ امتک السلام، په خپل امت باندې ای محمد السلام وایه. او بیا ورته ووایه چې دا د جنت ځمکه دا بالکل د کښت لپاره آماده ده او اوبه یې ډېرې زیاتې خوږې دي، ډېرې ښایسته اوبه دي د جنت. د جنت ځمکه دا خالي ده او دا آبادول غواړي. د دې آبادي، د دې زراعت، د دې کرنه او کښت په څه شي باندې کېږي؟ دا په دې کلماتو باندې کېږي او د دې لپاره تخم چې دغه څه شی ده هغه هم دا کلمات دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ډېرې زیاتې لویې کلمې دي دوستانو. که چېرته تاسو دا کلمې یادې کړئ او دا ذکر یاد کړئ، یقینا چې ډېر لوی عبادت به مو کړی وي. د الله جل جلاله هغه خوښې کلمې هغه به مو په خپلو مبارکو خولو باندې راوستي وي او په دې مبارکه ژبه باندې به تاسو تکرار کړي وي. د ټولې دنیا نه دا کلمې غوره دي او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د طرفه موږ تاسو ته دا لویه تحفه ده. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو جنت ډېر زیات سرسبزه وي، ډېر زیات ښکلی وي او په دې کې ډېر زیات کښت وکړئ، نو یقینا چې دا کلمې ډېرې زیاتې مهمې دي. کوشش وکړئ چې انشاءالله څومره هم چې ستاسو وسه کېږي، دا کلمې ډېرې زیاتې وایئ. دا هغه کلمې دي چې الله جل جلاله حتی په قرآن شریف کې هم د دې صفت کړی ده. والباقیات الصالحات، ډېر علما وایي چې له دغه آیت نه مطلب دغه کلمې دي. که چېرته تاسو په آخره کې ولا حول ولا قوة الا بالله دا هم ورسره یو ځای کوي، ضمیمه کوي، ډېره ښه خبره ده. که نه دغه کلمې هم کفایت کوي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته فرمایي، وایي آیا زه تا ته د جنت یوه خزانه ونه ښیم؟ یعنې دومره مهم شی د جنت خزانه څومره به قیمتي. نبی علیه الصلاة والسلام دا یو صحابي ته ښیي چې د جنت خزانه لا حول ولا قوة الا بالله ده. دې مطلب دا ده
چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله وي دومره ډیر اجرونه او ثوابونه به لاسته راوړي لکه د جنت خزانه چې پیدا کړې وي. قدرمنو دوستانو کوشش وکړئ چې انشاءالله دا اولنی ذکر مهمترین ذکر ده، الله ته ډیر زیات خوښ ده. څومره چې ستاسو کېږي انشاءالله دا ذکر وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.